سلامونه مې ومنئ ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو عبدالله د پښتو زده کړې له چینل څخه نن بیا په یوې نوې او خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ملګرو نن مې یو داسې فیسبوک کې یو داسې اپشن درته راوړی دی چې هغه په ذریعه تاسو MB به ډېرې کمې مصرف کړي. ستاسو فیسبوک چې استعمالوئ ستاسو مصرف به ډېر کم وي. ملګرو دا ډېر خوندور سیټینګ دی. راځئ ملګرو د سیټینګ طریقه اوس تاسو ته وښیم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته کوچنی ریکویسټ کوم، که تاسو زموږ چینل ته تر اوسه نوي راغلي یاست نو زما چینل درته سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل نشان آن کړئ تر څو هره ویډیو زما تاسو ته په وخت ورسیږي. نو هغه لپاره به راسئ ملګرو خپل فیسبوک ته به تاسو راشئ. فیسبوک مو چې کله کولاو کړو ملګرو بیا د 3 خانې وینئ ملګرو، په دغه بجې باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو بیا راسئ په سیټینګ افرانسي باندې به کلیک وکړئ ملګرو. په دغه سیټینګ افرانسي باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دغه باندې کلیک وکړو ملګرو بیا به دلته راسئ ملګرو ډیټا زیرچ باندې به کلیک وکړئ ملګرو. په دغه چې کله کلیک وکړو بیا په دغه ډیټا زیرچ باندې کلیک وکړئ ملګرو. چې کله دا به آن وي دا به آپ وي، تاسو دا به آن کړئ ملګرو. چې دا مو کله آن کړه ملګرو بیا به ترې وځو. اوس ملګرو اوس به ترې وځو. تاسو ګوره اوس ملګرو ستاسو فیسبوک استعمالوئ، ستاسو فیسبوک به ډېر کم مصرف کوي ملګرو. دا طریقه به تاسو ورسره وکړئ، ستاسو فیسبوک به ډېر کم مصرف کوي ملګرو. هیله لرم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ چې هغه هم ګټه ورنه واخلي. تاسو ګورئ ملګرو سپیډ هم زیات شو ملګرو، مصرف هم کم شو. تر بلې ویډیو د الله په امان ملګرو.